السلام علیکم. د پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشحاله اوسئ. هر ورځ د وخت مونږه ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. میلمانه راځي، هغه میلمنو سره خبرې اترې کوو. هغه میلمانو چې هغوی له الله پاک صلاحیت ورکړي هغه بیا په کار راوستي او هغه صلاحیت د قام دپاره، د وطن دپاره، د خاورې دپاره، د ولس دپاره هغه که هر یو شکل وي خو د هغې نه فایده موږ ته ملاویږي یا د هغې نه فایده ولاړېږي. نن چې زموږ کوم میلمانه راغلي دي نو هغوی سره به د کتاب خبرې کوو. هغوی چې کوم جدوجهد کړی دی، څومره ځان یې ستړی کړی دی، د خوارانو، د مزدورانو، د کسانانو د هغوی اواز چې اوچت کړی دی. نو نن زموږ په سټوډیو کې موږ سره موجود دی زموږ ړومبی میلمه چې دی نو هغه دی ښاغلی افضل شاه خاموش صاحب. خاموش صاحب چې دی نو د پاکستان مزدور کسان پارټۍ مرکزي چیرمین دی. دا خو یو حیثیت دی د دوی، خو دویم چې دی اوس دوی کتاب لیکلی دی چې څومره دوی جدوجهد کړی دی، څومره د خوارانو دپاره، د مزدورانو دپاره، د کسانانو دپاره کار کړی دی. هغه جدوجهد نو هغه کتاب اصل کې موږ به نن په هغې خبرې اترې کوو. تاسو موږ سره اوسئ. زموږ دویم میلمه چې دی نو هغه دی شکیل وحید الله خان صاحب چې د قومي وطن پارټۍ سیکرټري انفارمیشن دی پروینشل، یعنی د صوبایي د اطلاعاتو سکتر دی د قومي وطن پارټۍ. خو دې سره سره لیکوال هم دی او نور هم سوشل ورکر یا خاموش صاحب سره د دې کتاب په لړ کې او نور جدوجهد کې هم ډېر نږدې پاتې شوی دی. نو هغوی هم موږ سره په سټوډیو کې موجود دي او هم د کتاب په هکله او د خاموش صاحب په هکله به خبرې اترې کوي. افضل شاه خاموش صاحب تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه. ډېره مهرباني چې تاسو وخت راکړو او شکیل صاحب ته هم په خیر حالې وایو. چې کوم د سیاسي خبرې دي یا جدوجهد دی هغه خو په خپل ځای دی جي، خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې تاسو کتاب او ګرانو کتونکو د کتاب نوم دی، پوره نوم چې دی نو هغه دی جدوجهد آسان نه دي. که تاسو دا دې وخت کې موږ سره په شیشه باندې دا ګورئ نو موږ سره کتاب هم موجود دی او صاحب کتاب هم. دا چې دی نو دا چې دې وخت کې تاسو کتلی شئ دا کتاب مفکورې چاپ کړی دی او چې چا لیکلی دی نه خو موږ سره موجود دی. دا دی په سټوډیو کې. اوس په کتاب کې څه دي او کتاب ولې ولیکلی شو نو موږ به نن په دې باندې خبرې اترې کوو. خاموش صاحب کتاب د هغې خو دستوره مو شوه او مخکتنه مو شوله او انشاءالله نورې به هم کېږي، خو ستاسو د مغزو نه راوتی دی، د زړه نه راوتی دی، د لاس لیک، سوچ، فکر. نو د ټول نه غټه خبره خو دا ده چې دا کتاب تاسو ولې ولیکه؟ ډېر مننه ګلداد صاحب. دا یو اهم سوال هم دی او د بده مرغه زموږ په دې وطن کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي، خو اکثریت په هغه کتابونو کې د راوي ډېر ذکر پکې چې څوک یې لیکي یا چې واقعات بیانوي او هغې کې راوي لیک او د هغه په حواله باندې ډېر یا چا په چا باندې لیکلی. نو زموږ د 1990 نواله تر د 2023 پورې دې وخته پورې زموږ چې کوم سټرګل، کوم جدوجهد شوی دی، کومې قربانۍ ورکړی شوي دي نو دې باندې څه لاسلیک نه و شوی، چا په دې باندې څه کتاب نه و لیکلی. دا زموږ د تحریک او د دې 53 کالو د جدوجهد نه پس دا کتاب ولیکل شو. ډېر خلک داسې هم وي چې هغې خواهشاتو باندې کتاب لیکي چې زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، یا دا زموږ پروګرام دی. او دا کتاب کې یو خصوصیت دا دی چې دا موږ څه کړي دي هغه هم لیکلي دي، یا څه تېر شوي دي، یا څه تېر شوي دي هم لیکلي دي. دې کې خواهشات نومې څه شی شته، ګټه او تاوان دواړه پکې شامل دي. دا څه په دې کې راغلي دي. او دلته کې خو وخت د دې کتاب دپاره او خاص کر زموږ غونډې کې د پسمانده علاقې یو پسمانده فرد په حیثیت باندې دونه وخت چا سره چې کتاب ولیکي. نو دا زه 2 کاله وړاندې زما یو بچی و هغې برطانیه کې سبق لتلی و، نو د هغې هغه سرمني وه د یونیورسټۍ، نو هغې زه وغوښتلم په لندن کې کور والی هم را سره وغوښتله
نو هلته چې 2 ورځې ما تېرې کړې نو په 3مه ورځ باندې زما هلته یو بل نوسی هم دی مختار علم او یو وقاص دا 2 کسان دي ښه جي نو هغې ما ته یو دونه لویه ډایري مخې ته واړتوله او 2 درجن پینونه یې راته کېښودله ښه نو ما ویل چې زه دې باندې به څه کوم نو هغې ویل چې ابوجي یا ګل بابا نه خو دې جایداد ګټلې راله نه دې څه بینک بیلنس راته پرېښی به د مرګ نه پسه نه څه بل څه شی دې کړی دی نو اوس موږ ته یوه اساسه پرېږده وه ښه جي د کتاب په شکل کې صحیح موږ به په دې پیرزو کوو که د چا پلارانو چاله جایداد ګټلی دی چاله بنګلې سازي کړي چاله مال ساز کړی دی زمونږ ابوجي یا زمونږ بابا کم از کم یو کتاب چې کوم دی موږ ته پرېښی دی دلته نه کتاب شروع شو جي دغه ځای نه چې کتاب دلته بیا راځو چې خو شکیل صاحب له ورځو ځکه چې هغوی هم تاسو سره یو نږدې تعلق دی یو جدوجهد دی یو ستړی ده شکیل صاحب شکیل وحید الله خان صاحب تاسو نمایندګي کوئ د قومي وطن پارټۍ خو دې وخت کې موږ د کتاب خبره کوو نو کتاب تاسو کتلی دی یو دا بل دا دی چې د دې هغه خاموش صاحب وایي چې ما ته خو خپل د کور کشران وویل که نه آیا دې لیک کې یا خاموش صاحب باندې چې کوم زور راوړلی شوی چې کتاب ولیکه نو ستاسو هم پکې څه لاس دی خاموش صاحب داسې یو شخصیت دی چې دې ته چې لاس لاندې نه راځي د دې د کامیابۍ راز دا دی او الله تعالی چې کوم عزت او احترام دوی له ورکړی دی او نن په طبقاتي سیاست کې یا د بایاں بازو په سیاست کې چې د دوی کوم عزت کوم مقام دی د هغې غټه وجه دا ده چې دوی په هر میدان باندې په هر موړ باندې د کرکټر مالک پاتې شوي دي صحیح دغه وجه ده چې نن د دوی په سوسایټۍ کې یو عزت او یو احترام شته دی صحیح د کتاب چې تر څو پورې دغه نو دا د ډېر مودې نه زموږ د دوی نو د دوی خواهش نو بلکې د دوی وهم ګمان کې هم نو ښه جي زموږ د خلکو یا د ورکرانو په ذهن کې دا و چې یاره کم از کم خاموش صاحب د دې خپل سوانح عمري او بیا چې دا څونه سخت نرمې په کسانیانو باندې په کسانیانو باندې څونه تېر شوي دي که نه هغه شیزونه چې کوم دی که هغه د لیک په شکل کې رانولي نو هغه روکېږي ما په خپله یو کوشش کړو د کتاب لیکلو په هغې کې ما د خاموش صاحب نه اکثر به ما تپوس کو نو چې دوی نه ما 100 تپوسه کړي نو په هغې کې به د 2-3 جواب ما ته میلاو شوي د نورو به لکه نه میلاوېده وجه دا و چې د دوی هغه شیز به په میموري کې راتله نه حالانکې هغه په دوی باندې تېر شو زه حیران وم چې دا 350 پاڼې چې کله دوی ورته کېناستل او سنجیده شو ورته نو بیا دغه کتاب ستاسو د وړاندې چېرې یو داسې خدمت دوی وکړو چې زما خیال باندې دا لیک داسې شیز دی چې دا انسان تر قیامته پورې جمدی ساتي بېشکه چې تر څو پورې د لیک او د کتاب د ویلو یو ټرند روان وي نو هغه شانته هغه انسان چې کم دی نو هغه د خلکو په سوچونو کې په یادونو کې هغه جمدی وي نو زما خپل دا خیال چې خاموش صاحب د ټول عمر دپاره ځان جمدی د دې کتاب په ذریعه باندې وساتلو دا کتاب دغه چې کوم جدوجهد دا ډېر لوی کارنامه دا محفوظ شو دا نه مخکې شته خاموش صاحب ته وایي خاموش صاحب کشرانو ماشومانو فرمایش خو وکړه خو لیک خو ډېر ګران کار دی نو بیا د لیک ابتدا څنګه وشوه زه ګلزار صاحب د خپله حیران یم دا کتاب زه ګورم دا ټوله 350 صفحې کتاب لیکل نو دې کې یو فرق دا و چې هلته کې ماحول ساز او بیا دا خاموش صاحب تاسو خبره کوي دا هم دی چې په اردو ژبه کې که نه که خپله ژبه خو بیا هم لږ ولیکي خو اردو ژبه کې یو خو هلته ماحول ما ته داسې ساز و چې زه فرش وم ورټکېده نو موږ چې کلو کې د نیمې شپې مو ورټکېږي که دواړه څپلۍ مې راپخپو کړې نو بیا راته وایي تا خو زر راونه وتلې ځان دې سړی احساس کړ مختلف قسمه د پښتنو یو خپل کلچر دی دغه دی نو یو خو ما ته هلته کې ماحول ډېر ښه ساز و بالکل فرش څه نورې سرګرمۍ هم نه وې گو چې بیا ما کتاب شروع کړو د هغې دوران کې په ټول لندن کې برطانیه کې به زه دا ویم داسې ښار نه و چې هلته کې ما ته فنکشنونه مقرر نه شو تقریبا 10-12 فنکشنه ما ته دا په مختلفو ځایونو کې وشو خو هغه هم دا و چې کوېسچن او آنسر سوال جوابونه دا قسمه 2 غنټې یوه غنټه هغه او د هغوی یو خاص طریقه کاري که نه هغې باندې نو ما ته به هغه یاداشت ورو ورو رازیاتېدله یو کېدل به راته برادر ګلزار صاحب چې کوم کار ته د خپله وکړي یا ویني
نو هغې کې د چا ضرورت نه راځي سړي ته، خو بس ماحول جوړانې خو پکې نه که نه. بالکل بالکل ماحول او دا ټول هر څه بس. ښه نو تاسو لیک هلته شروع کړو؟ ما چې هلته بس لیک شروع کړو ښه. او زما خیال دی چې 3 میاشتو کې دا کتاب ما نه دا ټول هم هلته کمپلیټ شو هلته مکمل چې کمپلیټ شو، هلته کې ټول هلته کمپلیټ 3 میاشتو کې ما دا کتاب پوره کړو. تاسو د اردو خبره وکړله نو زه د 1902 یم نه زما ډېر وخت پنجاب کې، ښه یعنی پنجاب کې داسې ضلع به نه وي، داسې ښار به نه وي چې هلته ما شپه نه ده کړې، هلته ما فنکشن نه دی کړی، یا دغه شان په سند کې به داسې ښار نه وي، داسې دغه به نه وي. نو دا اردو مې لږه لږه ګو چې د کاکي مسله هم هغه د ټیک ټیک نه ډېر ښکلی ما خو کتلی کتاب ډېر ښکلی دی که نه، ډېر ما مزیدار. دا کوشش کړی دی چې حقایق څه دي که نه، چې 100 کاله پس هم څوک وایي چې دا ټکی دی پکې زیاتي لیکلی یا د دروغ لیکلی دی چې د هغې زه جواب ورکولی شم ورته. صحیح. نو بس دغه یو کوشش و ستاسو په وړاندې باندې. نو دا 3 میاشتې او 3.5 صفحې. جی 3 میاشتې او 3.5 صفحې بالکل. دا خو چې تاسو ډېر غټ کار کړی دی، نو ګران کار دی لیک که نه. یاره جی ګران هغه چاته چې په هغې کې ته لږ لټون کې پکې لیبررو ته پسې ځې، د چا نه تپوسونه کې، دا ټول هر څه زما خپل و، بس خپله قیصه مې لیکلې ده. خو دې کې یو بله خبره هم ده چې لایبرري ته یا چې موږ د چا نه اورېدلي نو هغې کې خو بیا موږ ډېر سوچ کوو که نه، خو چې موږ باندې تېر شوي یو او دې ته موږ چې په انګریزۍ کې ورته پرایمري ریسرچ وایو که نه، یا پرایمري سورس وایو، نو خپل ځان نه چې یو څیز لکه تاسو فرض کړئ یو واقعه لیکلې ده، یو د پریس کانفرنس ذکر هم کړی دی، یو دوره هم ذکر کړی دی، ملاقات هم چا سره کړی دی، نو هغه خو تاسو په خپله د هغې ګواه مې او موجود هم وی، بیا هغه ټول راغلي دي واقعات. شکیل صاحب داسې کتابونه چې دي زمونږ سیاسي مشران، ادبي مشران او مذهبي مشران یا نور چې کوم د مختلف ساینسدانان، زما خیال دی چې په سیاسي میدان کې چې څومره لوی مشران دي د کومو پارټو، نو تقریبا ټول چې کوم لوی مشران دي چې هغوی سره یو نظریه ده، هغوی سره یو سوچ دی، یو فکر دی، نو هغوی کتابونه لیکلي دي. د یو سیاسي ورکر په حیثیت باندې د دې کتاب بیا دا د یو پارټۍ د یو جدوجهد یا د یو شخصیت سره تړلی دی، نو د دې څومره اهمیت دی؟ ګوره جي په طبقاتي سیاست کې یا په طبقاتي جدوجهد کې د دې کتاب ډېر زیات ډېر لوی اهمیت دی. ښه جي. اوسه پورې د کسان تحریک باندې یا د خوارکه خو په دغه جدوجهد باندې چې کوم دی تقریبا 27-24 پی ایچ ډي په هغې باندې شوي دي. ښه جي. هغه تیسیس چې کوم دی هغه موجود دي، خو چې کوم د سټوډنټانو پاکستان په حوالې سره او جی د دلته کوم جدوجهد شوی دی؟ دلته جی ښه جي. په شنغر کې مطلب د پارټي خو ټول پاکستان کې ده او جی، خو صرف د شنغر په دې تحریک باندې د کسان په تحریک باندې 23 یا 24 چې کوم دی نو دا تیسیس موجود دي د پی ایچ ډي. د پی ایچ ډي. دا ډېر لوی خبره ده، ډېره لویه خبره ده. سټوډنټان چې به څونه شنغر ته راتلل نو کله به یو درته تلل، کله بر درته به تلل، چېرته نه معلومات راغونډ کړي، چېرته نه مواد میلون شو. وجه دا چې ډاکومنټډ فارم کې چې کوم دی نو شیزونه موجود نه وو، صرف په یاداشو کې وو، او یاداشو کې هم تر هغې حده پورې جمدي وو تر څو پورې چې مشرانو هغه مشران چې څنګه وفات کېدل شروع شو نو دغه شان سره تاریخ هم په ډوبېده وو او په خطر کې وو. د دې فایده دا وشو چې د خاموش په دې کتاب کې چې کوم دی نو د 50-60 کالو چې کوم تحریک دی، کوم جدوجهد نو هغه ټول کمپایل کړو د کتابي شکل یې وله ورکړه. کم از کم آینده لپاره چې سټوډنټان وي په دې باندې مزید ریسرچ کوي، په دې باندې مزید تحقیق کوي، هغوی ته به اوس د ګرځېدو یا د یو در او بل در سلامي کول به ضرورت نه. دې کتاب کې ډېر لوی مواد پروت دی، یو دغه شو. دویم د دې کتاب اهمیت په بل سایډ باندې دا موږ ګورو چې د دې تحریک سره تړلي چې کوم خلک دي کسانیان، صحیح، د هغوی په خپلو بچو ته د خپل پلار نیکه د قربانو پته نشته، چېرې څومره سختې نرمې هغوی تېرې کړي په دې تحریک کې، زخمي شوي هم دي، قتل شوي هم دي، شهیدان شوي هم دي، غیب شوي هم دي، والټه کول هم شوي دي. کشران ته د خپل د پلار د نیکه د دغې قربانو هېڅ قسمه چې کوم دی نو علم نه و. دا کتاب چې کوم دی نیغ په نیغه دغه سټوډنټانو ته هم فایده ورکوي، خو دغه ځوانانو ته هم فایده ورکوي چې د هغوی د خپل د پلار د نیکه دغه جدوجهد قربانۍ جدوجهد یا چې څومره سختې تېرې شوي دي. د دې کتاب ضرورت او اهمیت دواړه چې کوم دی د نن وخت د ضرورت حوالې سره کوم وګورو هغه ډېر زیات دی.
او خاموش صاحب په دې کې ډېر لوی کارنامه وکړه. خاموش صاحب کتاب بیا موږ کتاب ته وګورو نو په هغې کې جدوجهد خو ټول دی، بیا ستاسو پکې لږ غونته کې ذاتي ژوند چې دی د سکول د وختو د سبق خلکو سره تعلق ملګرتیا هغه هم پکې شته دی، خو زیات چې کوم دی نو ستاسو دورې چې دي په ټول پاکستان کې د جدوجهد دپاره بیا مختلف ملاقاتونه دي. په دې ملاقاتونو کې تاسو هر یو سیاسي مشر سره ملاقات کړی دی. د دې نه علاوه چې د بهر ملکونو دورې دي نو د هغې ذکر هم په دې کې شته دی او هلته چې تاسو کم تجاویز یا کم خبرې کړي دي هغه هم په دې کې موجود دي. نو تاسو څه ګڼئ چې یاره د دې کتاب ټیک ده جدوجهد چې دی نو خو جاري دی، پارټۍ کې مشران کشران ټول راغونډ شوي، خو اوس به دا کتاب چې دی نو د بهر دنیا خلکو ته به هم دغه پیغام ورسوي. کوشش کوم همدغه چې یو خو دا لومړنی سټپ و چې ما واخیسته دې کې به ډېر کمی ډېر څیزونه به چې پکې لیکل پکار وو پکې نه لیکل شوي نو یو خو به هغه موږ ته مخې ته راشي او دویم موږ کوشش به دویم دی چې دا پښتو ژبه کې ترجمه شي په انګریزي ژبه کې ترجمه شي نو دا کوشش هم کوو. زموږ اصل جی اقربی دا دی چې غریبي طبقې چې کوم دی نو هغوی سیاست ته دروغ وایي دا دروغ دي. غریبه طبقه چې کوم دی نو د سیاست نه ځان لرې ساتي، څنګه چې بحیثیت یو مسلمان زموږ په خاوره باندې مسلمان د مسلمانۍ نه ځان لرې ساتي وایي دا د ملا صاحب کار دی که نه. که تاسو چېرته کې مازدیګر یا جدوجهد چې دی هغه سیاسي جدوجهد چې دی نو هغه ورته مخې ته نه دی راغلی، مخې ته جي نه دی راغلی ورته یا پکې د څه مجبورو د لاسه دلچسپي نه علي یا د دې خلکو د دې لور طبقې د مخې ته د راتګ په خپل ځان کې د قیادت د پیدا کېدو ډېرې پیرې په دوی باندې د وړاندې نه د صدو نه چې کوم فیوډل سوچ و هغه د دې مزغو کې کېنول شوی دی یا بل چا وله پکې کېنولی دی چې ستا کار به همدغه وي چې د اوټونو په قطار کې به ودرېږي، ستا کار به همدا چې زنده‌باد چغې به وې، ستا کار به همدا چې بلکل چې چغې چورې به وې. تا ته دا حق نشته دی او ته ګوره دا سوچ ونه کې چې ته دې مګینې د خپلې طبقې قیادت وکړي او یا د خپله خبره په خپله خوښه باندې وکړي او یا هغه ځای ته ورسېږي نو موږ کوشش دا کوو چې دا نور ډیولپ کړو او د دې سټډي سرکل په دې کتاب باندې خاص کر زموږ دا پروګرام دی چې خاموش صاحب دې کتاب کې که فرض کا کم تجاویز چې تاسو ته راځي یا تاسو ته داسې خبرې نور رایادې شي چې یا پکې نو په راتلونکي ایډیشن کې به تاسو هغه شامل ضرور جی ضرور موږ وویلې که نه چې د دې کتاب د شایع کېدو مطلب اویرنس دی په خلکو کې د راوستلو د پیدا کېدلو. اوس ما نه کومه خبره پاتې شوي په دې کتاب کې یا زما ذهن ته په هغې کې نه وه راغلې یا راغلي و لیکل شوي دي خو موږ ویل چې کتاب حجم ډېر زیات نه شي نو انشاءالله چې دویم دغه کې به هغه ټول هر څه موږ لکه دا اراده شته دی دا اراده نه دا به کوو. یو دا دی چې د دې ترجمه کم از کم په انګریزي او په پښتو کې او دویمه خبره دا ده چې یاره دې کې که څه داسې خبرې چې یاره هغه تجاویز راشي د مشرانو کشرانو یا داسې خبرې چې هغه دې سره سمون خوري نو هغه پکې تاسو په راتلونکي وخت انشاءالله جی مخامخا پکې کوو دا نیمګړی دی. شکیل وحیدالله صاحب دا کتاب لکه تاسو دې ته په کم نظر ګورئ یو خو ټیک د نظریاتي یو جدوجهد یو سټرګل خو دې سره سره بیا چې کوم زمونږ اوس خاموش صاحب د خاموش صاحب خو دې کې چې کوم ذکر کړی دی نو د ډېرو مشرانو ذکر هم پکې دی که په شعوري توګه دی که په لا شعوري توګه باندې دی. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې یاره زمونږ هغه مشران به هم یاد شي د هغوی جدوجهد به هم یاد شي؟ د خاموش صاحب چې کوم دا سټرګل دی نو زما خیال باندې د ولي خان الله دی ولا جنتونه ورکړي هغوی یو کتاب لیکلی چې حقایق بالکل دا کتاب چې کوم دی نو دا د کسان د تحریک د خواریکښو د دغې تحریک او جدوجهد د حوالې سره ډېر حقیقتونه دي پکې چې هغه بالکل یو آینه ده چې هغه بالکل چې کوم دی نو په نو تر اوسه پورې هغې نه چې کوم دی ډېر په ښه طریقې سره ډېر په مهذب طریقې سره چې کوم دی نو کم از کم هغې دنیا ته څرګند شو. زما خوش قسمتي دا دی چې د دې کتاب کې د پروف ریډینګ چې کوم زما برخه جوړېده
نو هغه پکې ما هغه رول پلی که او زه ځان خوش قسمت ګڼم چې کم از کم په دغه حوالې سره زه د کتاب رخم خو د دې کتاب د پروف ریډینګ زموږ ملګری دی عارف ملک صاحب د پنجاب هغه تقریبا 2.5 میاشتې دی په پروف ریډینګ باندې لګولي نو زما خیال باندې دا یو ډېر لوی بهترین د کتاب چې دا کم ښایسته تاسو ته ښکاري نو دې کې هغه انسان ډېر لوی کردار ادا کړو زما خو پکې 400 نه برخه وه خو هغه زه بیا د پبلشر مفکورې که خبرو کو هغوی پکې خپلې ساچولې خپل دغه په دې باندې کړی دی تاسو چې کوم سوال نو د دې کتاب بنیادي طور باندې چې کوم د دې حیثیت دی نو نظریاتي خو په خپل ځای باندې جی علمي حوالې سره دا ډېر بهترین یو کوشش شوی دی په دې کې معلومات ما خو تاسو وی چې داسې دي چې هغه تر اوسه پورې زموږ نه پټ پناه و چې زه خاموش صاحب سره په خپله په دې پاټۍ کې زه پاتې شویم خو څونه وخت چې ما تېر کړی نو ډېر څیزونه داسې چې هغه زما د نظره هم پناه و خو چې کله دا پروف ریډینګ موقع ماته میلو شوه نو ظاهره خبره چې بیا ټول کتاب زما نظره تېر شو نو ډېر ښه مواد چې کوم دی نو هغه مخې ته رالل او هغه تاریخي حقایق مخې ته رالل چې زما خیال باندې هغه نو خاموش صاحب تاسو به چې کله دا لیکل شروع کړل خو ټول ستاسو خپل یاداشت دی که نه جي خو بیا هم پکې دلته کور ته ټلیفون کوو چې یاره دغلته مس لیکل دي یا یو کاغذ دی یا د چا نه تپوس کوي چې دا څنګه که نه او جی څه موقع داسې راغلی وي چې زما ډایري وه ما سره زړه ښه او هغه دلته کې کور وه نو زما دلته مشر بچی چې کوم دی زکریا وکیل خیر سره وکیل دی نو هغه ته ما ټلیفون کوو هغه نه مې تپوس کوو چې یاره دغه ډایرۍ کې دا شی ته وګوره چې ما لیک کې راوستی دی که نه خاص کر ډیټ شو پکې نومونه به پکې زما نه هېرېدله نو دا قسمه قیسې به مې پکې کور ته به مې پکې ټلیفون کوو او د هغې نه به مې دغه اخیستله پکې مدد اخیسته خاموش صاحب لکه دی کې خو د ډېرو مشرانو ذکر دی د ډېرو هغه خو بعضې داسې کسان دي لکه اوس تاسو په دې کې پرون نابله ورځ یا پرون چې کله د دې اناګوریشن نو هغې کې دا خبره هم ده چې قاضي انور صاحب چې زمونږ د دې صوبې بلکې د دې وطن ډېر لوی نوم دی د وکالت په حوالې سره او ټول عمر د نو د هغه ذکر هم پکې شته دی یا د هغه سره ستاسو تعلق څنګه جوړ شو قاضي صاحب 1991 نه زمونږ کلي کې و ښه ویس پاورکوټ یو زوړ غوندې کې موټر سایکل ورسره ښه صحیح او که زه دا ووایم چې د وکالت شروع کړی دی نو دی زمونږ د کلي نه شروع کړی دی او هغه ته یو دا کریډټ ځي چې لومبي کال باندې د ایجکمنټ ټول څومره چې پیوډلو هغوی پاکستانانو باندې مقدمې شروع کړلې پېښور زموږ ضلع وه او 400 تحصیل و هغه وخت کې نو کسانان چې کوم دی و بسونو کې راتله او قاضي صاحب په خپل ویسپا موټر سایکل باندې سکوټر باندې دا کچرو ته راته پیسې نه اخیسته او واپس به زمونږ کلي ته راته موږ سره به یې سړه روټۍ بالکل دا تعلق څنګه جوړ شو خاموش صاحب اصل کې قاضي صاحب خو په خپل هم ډېر لوی اوس خو ډېر لوی نوم دی خو بیا هم چې وکالت وکړي نو د وکالت خو یو خاص تقاضا یې که نه جي دا قاضي صاحب چې اوس څه دی دا هم د اشنغر د تحریک په وجه باندې دی ښه قاضي صاحب چې وکالت ما تاسو ویل چې شروع کړو نو د اشنغر نه شروع کړی دی که نه ښه جي نو بیا وروسته هغه وکیل سات شوی دی که د های کورټ دی او که د سپریم کورټ دی د زموږ د کلي نه وکالت شروع کړی دی بیا د بار اسوسیشن صدر پاتې دا وروسته د هر څه ابتدا د هغه کلي نه د شکور کلي نه زموږ د شمالي اشنغر نه ده کړې ده نو دا د هغې په حواله باندې تعلقات ورسره سات شوي په دې باندې وو چې بعضې څیزونه داسې دي بعضې رشتې چې هغه موږ نن سبا ګورو نو هغه فیلر طرف ته روان دي موږ د مذهب رشتې مو لیدلې یو لاندې الله اکبر او برم په الله اکبر چې څوک یې لالئ موږ د وینې رشتې مو لیدلې موږ د وینې رشتې مو لیدلې چې د مفاداتو د خاطره پلار د زوی او ورور د ورور او اختلافات پیدا کېږي دغه هم څه مزه نشته دی بل دا دی چې دویم نوم چې دی خاموش صاحب هغه دی د میجر اسحاق نو هغوی تاسو دې کې ډېر زیات ذکر کړی دی او بیا د هغوی هم دا مینه وه چې دلته به راتله په دوره باندې او تاسو سره به دلته هغه کېده نو لکه هغوی هم د دې تحریک ملګري وو جی میجر صاحب خو ابتدایي کله چې هغه د پنډي سازش کیس نه راووته بهر بیا وکالت شروع کو نو بیا دوی نیب ته هغه هم وکالت لکه LLB کړی و یا وکالت یې کړی و حسن ناصر کیس هغه کړی و ښه د حسن ناصر لاش چې کوم دی د قبر نه هغه راوښکلی و د هغې مور د انډیا نه چې راغله او هغه لاش یې ورته وښودو
نو دلته یې جنسو والا ورته ویل که تا دا ویللې چې یو دا زما زوی دی حسن ناصر دی نو ته به روغه نه ځې خو بهرحال هغه کیس هغه کړی چې حسن ناصر او بیا په د مزدورانو د کسانانو دپاره چې کم سټرګل هغې کې هم شامل بالکل هغې کې شامل شو دا 1963 کې دا کسان کمیټي وه په نیب کې ښه جي د هغې په نوم باندې کار کېده بیا نیب والا ستاسو ورسره لومبی ملاقات کله شي ورسره 1991 کې جي ښه نو بیا ستاسو په دعوت باندې دلته راغی دا خو لکه یوه پارټي وه د 1991 نه د 1994 پورې ښه جي د ټول پاکستان مزدور کسان پارټي دا یوه پارټي وه یو پارټي وه نو بیا 1994 کې اختلافات شروع شو ښه هغه توڑ پوڑ په پارټۍ کې دننه شروع شو لکه دا زمونږ د تاریخ دا هم یو حصه ده که بالکل دا هم یو حصه ده زمونږ او خاص کر د لیفټ خو دا بیماري ده چې دوه یو خامخا کېږي اختلافات درې شکل کې به وځي اختلافات پیدا کېږي نو بس هغه پارټي بیا څوک چې چېرته تله هغه خوا لاړل او څوک بل خوا لاړل شیر علي بچا پښتونخوا ملي پارټۍ ته لاړل بنګس صاحب الله دې وبخي هغه ان پي ته لاړلو ښه جي نو بیا میجر اسحاق د بنګس صاحب دي سره زه 15 کسان هلکان ما سره 1994 کې دا د پارټۍ نه ځان له ګروپ هم ساس کړی ښه جي نو بیا هغوی تاسو باندې دومره اعتماد وکړو چې د ټول پاکستان جنرل سیکرټري ځان سره نو واغېست دا جی 1980 کې بنګس صاحب یو کانګرس راوغوښته میجر صاحب یې تی آوټ که او فتح ابلي چې کوم دی نو هغې نایب صدر که د ځان سودان د خپله صدر که خو کانګرس داسې وشو په مندني کې شی زموږ علاقه کې چې دغه پکې نه و دا ټول نمایندګي ور پکې نه وه ښه جي نو بیا د دویو د هغې اختلافات راغله نو بیا میجر صاحب چې کوم دی موږ بیا اثر نه و د 1901 کم اتیایم نه بیا یې د پاکستان په سطح باندې دا پارټي صحیح شکیل صاحب د یو سیاسي ورکر یا د یو مشر یا د یو پارټۍ که موږ خبره وکړو که نه جي نو زمونږ چې کوم سیاسي مشران دي هغوی له څومره لکه داسې کتابونه لیکل یا کتابونه ویل دا پکار دي ګوره جي د سیاست دپاره او بیا د پایدار معلوماتي سیاست دپاره کتاب ویل انتهایی ضروري دی هغه معلومات درکوي د دنیا د سوسایټۍ د سماج د معاش د هر قسمه چې کوم دی نو دغه یو پویه دله درکوي دا خو تاسو د بل نه اخلئ دا پویه خپل د سره کومه پویه ده هغې له د لیک شکل ورکول ضروري دي وجه دا چې څه ستاسو تجربات دي څه په تاسو باندې تیر شوي دي څه ستاسو خواهشات دي او یو شیز که تاسو ته غلط ښکاري نو ظاهر خبره چې د هغه غلط ځکه ښکاري چې د هغې به صحیح پهلو ستاسو په ذهن کې نو که هغه د تجربې په بنیاد باندې تاسو د کتاب شکل هغې له ورکوئ نو د هغې نه به نور خلک استفاده واخلي صحیح زما خیال باندې دا د یو د پارټۍ د لیډر دپاره د پارټۍ د یو ورکر دپاره چې کوم دی نو دا دواړه شیزونه لازمان دي چې ډېرې کتابونه که د هر چا وي هغه دې مو وایي معلوماتي کتابونه اور په خپل دم چې کوم دی نو داسې لیک دي وکړي چې هغه د نور خلکو لپاره د هغه د ورکرانو لپاره د سماج د نورو دغه دپاره چې کوم دی نو هغه فایدهمند شي خاموش صاحب چې کوم خبره وکړه د میجر اسحاق صاحب او د قاضي انور صاحب د دوی ملاب بنیادي طور باندې نظریاتي طور باندې نظریاتي طور باندې دا ټول د یو سوچ او فکر خلک وو په ځای باندې چې په مختلف ځایونو کې منتشر پراته وو خو چې کله ورته پته ولګېد چې یاره زموږ د راغونډېدو داسې یو پلیټفارم شته نو هغه حالاتو جبر دا سوچ هغه دا ټول بیا رایوځای کړل او د یو پلیټفارم نه چې کوم دی یو مشترکه جدوجهد د کتاب کې چې کوم خاموش صاحب لیک کړی د هغې په بنیاد باندې بیا یو مشترکه جدوجهد روان شو نو دا زما خیال باندې د دې زه بار بار دا وایم چې د شنغر چې کوم کسان تحریک دی د نه صرف د تحریک له ډېر لوی چې کوم دی نو یو عزت او یو مقام ورکړی بلکې د لیفټ په سیاست کې چې کوم دی د لیفټ سیاست جمدې ساتلی چې کوم دی د شنغر کسان تحریک دی په دې کې د یو داسې بیبي ذکر هم شته چې هغې زنانه هغې خپل تعلق د خانانو د کورنۍ نه او هغه چې کوم دی د ملکنډ سره د هغې تعلق هغې د خپل چې کله پېښ شو چې یاره زما خپل قوم قبیله د کسانیانو د خوریکښو خلاف چې کوم دی نو ظلم او جبر کې ولاړ دي هغې په خپله د کسانیانو پر ټوپکې په هغه ټایم باندې ډکې کړی وې او د خپل قوم قبیلې خلاف جنګېدلې وه زرشي د هغې نوم دی آخري سوال خاموش صاحب کتاب خو لیکلی شو خلک کتابونه مو لیکي خو بیا کتاب د هغې پیغام رسول یا خلکو ته کتاب رسول یا دا کوشش کول
چې دا کتاب اوس خلکو ته هم رسي، ځکه چې په کتاب کې یو پیغام هر یو کتاب کې، که کمزوري که مضبوطي. نو اوس د دې کې چې تاسو څه لیکلي دي، د دې کې چې کم دا پیغام دی یا معلومات دي یا کم تاریخ دی، دا د خلکو رسولو دپاره به څه طریقې کاري؟ یو خو مختلف سیمینار موږ کوو، لکه جنوري 24 کې لاهور کې 15 جنوري کې لاهور کې چې کوم دی نو دې کتاب مخکتنه به کېږي. ښه جي، چې هلته هم خلکو ته پته ولګي. جی هلته ډیټ مقرر شوی دی پنجاب د دوستانو دپاره. بل موږ به په هره ضلع کې په خپله صوبه کې په هره ضلع کې به د دې موږ یو فنکشن کوو او دې باندې پېښور کې وشو، پېښور کې خو شو، اوس به چارسده کې کوو، ملکنډ کې به کېږي، مردان کې به کېږي. او دې کې یو نیک مرغه خبره دا هم ده چې اخري فنکشن چې کوم دی نو دا به یو کې کېږي، د دې کتاب لندن کې به کېږي. نو بس دا کوشش دی زموږ د پیداګانو رواني او بس سوچ سره رواني، فکر سره رواني، او چې دا پیغام د اواز. همدغه سوال شکیل صاحب تاسو سره مخکري سوال چې یاره د کتاب پیغام یا چې کوم نظریه ده د هغې پیغام، اوس خو سوشل میډیا هم شته دی، میډیا هم شته دی، پرنټ میډیا، خو د هغه رسول لکه څنګه چې نن ستاسو د پی ټي وي نېشنل چې کوم دی دا برکات دي او دغه مهرباني چې ستاسو د پی ټي وي په ذریعه باندې نړۍ ته چې کوم دی لومړی پروګرام موږ وکړ، لومړی پروګرام تاسو کوم د دې لپاره چې کوم دی مشکور یو. او همدغه ذرایع دي چې نن ستاسو په ذریعه باندې چې کوم دی د کتاب په شکل کې دا پیغام دنیا ته رسي، دا لویه خبره ده. او همدغه شان د کوشش زموږ دی چې په مختلف ځایونو کې دا پروګرام وشو. دا کتاب به ذات خود چې کوم دی نو د سوچ او د فکر یو غټ علامت دی او یو غټ پیغام دی. حق سره د ودرېدو او ثابت قدم ودرېدل چې کوم دی د دې کتاب غټ پیغام دی. ٹھیک شو. ګرانو کتونکو، جدوجہد آسان نه دي. دا کتاب دی د افضل شاه خاموش صاحب چې مرکزی چیرمین دی د پاکستان مزدور کسان پارټۍ، خو دا ټول تاریخ په دې کې موجود دی، دا جدوجہد په دې کې موجود دی. هغوی موږ سره په سټوډیو کې موجود وو، موږ ډېر زیات د هغوی شکریه ادا کوو. خاموش صاحب ستاسو د راتلو د خبرو کولو ډېره مننه. د شکیل وحید الله صاحب مننه کوو. انشاءالله وخت په وخت به چې کوم زموږ د تاریخي صدا کوم زموږ معلومات دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. همدې سره ډاکټر ګلزار جلال تاسو نه رخصتیږي. د الله په امان.